السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې مو د پلی سټور اکاونټ جوړ کړئ. او دوستانو پلی سټور اکاونټ چې د جیمیل اکاونټ غواړي، یعنی یو وار به تاسو جیمیل اکاونټ جوړوئ نو بیا تاسو د هغه جیمیل اکاونټ په ذریعه سره پلی سټور اکاونټ خلاصولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اوله په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ نو ګوره تاسو کتلی شئ فلحال موږ سره د پلی سټور اکاونټ نه ده جوړ، د پلی سټور آی ډي نه ده جوړه. نو اوس موږ راځو په دې کې نوی جیمیل اکاونټ کې جوړو، یعنې د پلی سټور نوی آی ډي جوړو. نو لاندې ساین ان بټن ده، سمپل په دغه ساین ان بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین ان بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره پورته تاسو کتلی شئ موږ سره چیکینګ انفو روان ده. نو بیا دا رقم شکل راځي، دلته وایي ساین ان. اوس که چیرې تاسو زوړ جیمیل اکاونټ لرئ نو هغه زوړ جیمیل اکاونټ تاسو دلته کیږئ او پلی سټور آی ډي مو خلاصه کړئ. او که چیرې دغه رقم تاسو جیمیل اکاونټ نه لرئ نو اوس موږ راځو نوی جیمیل اکاونټ کې جوړو، د پلی سټور نوی آی ډي جوړو. نو لاندې ګوره دلته کریټ اکاونټ بټن ده، په دغه کریټ اکاونټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ اکاونټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته اوس وایي دغه جیمیل اکاونټ تاسو د چا لپاره جوړوئ؟ فار مای سیلف، د ځان لپاره که فار مای چایلډ، که د یو کوچني لپاره. زه ورته د ځان لپاره جوړم. نو دلته ګوره فار مای سیلف په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو فار مای سیلف باندې کلیک وکړئ ګوره دلته وایي انټر یور نیم. دلته سمپله تاسو خپل نوم کې ولیکئ، په کوم نامه چې جوړوئ سمپله تاسو دلته هغه نوم کې ولیکئ. نو ما ګوره په فرست نیم کې به اول نوم ولیکئ او په لاست نیم کې به آخري نوم ولیکئ او په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته بیا وایي انټر یور برثډے اینډ جنډر. دلته به تاسو خپل ډیټ اف برث ورکړئ. ګوره دلته تاسو له ځانه ډیټ اف برث مه ورکوئ، تاسو دای ډیټ اف برث ورکړئ چې هغه تاسو ته معلوم وي، یعنې اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ. ځکه د دې ډیټ اف برث فایده دا ده دا کله کله جیمیل اکاونټ بند سي نو بیا هغه ډیټ اف برث غواړي. که چیرې بیا تاسو ته ډیټ اف برث معلوم نو تاسو بیرته هغه زوړ جیمیل اکاونټ ریکور کولی شئ. که ډیټ اف برث نه و در معلوم نو بیا تاسو هغه جیمیل اکاونټ نه سئ ریکور کولی. نو سمپل یعنې دلته تاسو خپل اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ. فلحال زه له ځانه دلته ډیټ اف برث ورکوم، زه سمپله تاسو ته درښیم. نو دغه رقم ګوره بیا لاندې جنډر ده، سمپل دلته به تاسو جنډر هم ور وښیاست. نو میل ما سلیکټ کړئ او لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دلته وایي چوز یور جیمیل اډرس. دلته تاسو خپل جیمیل اډرس سلیکټ کړئ. ګوره د دې جیمیل اډرس فایده دا ده بیا که هر وخت تاسو خپل جیمیل اکاونټ خلاصوئ یعنې پلی سټور آی ډي خلاصوله نو په اولې خانې کې به تاسو دغه اډرس ورکوئ. د هر اډرس چې تاسو دلته سلیکټ کړئ هغه اډرس به تاسو ورکوئ. ګوره دوه دانې فلحال ماته دلته راکړي دي، وایي په دې دوه کې تا کوم یو خوښ ده؟ وایي رحیم الخیل ټروت 3@gmail.com دغه چا نه ده اخیستی، دا غواړې الخیل رحیم 5@gmail.com دغه هم چا نه ده اخیستی، دغه غواړې. نو زه ورته یا زه دا په دې دواړو کې یو هم نه غواړم، زه راځم ځاني بل یو خپله خوښوم. نو لاندې ګوره وایي کریټ ا ډیپینډ جیمیل اډرس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. نو مثال زه ورته وایم زه غواړم رحیم الخیل 00 دا زه غواړم. نو کله چې ګوره تاسو خپل ایمیل اډرس ور وښیاست، جیمیل اډرس ور وښیاست، لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي پاسورډ به لازمي 8 کرکټره وي او په هغه کې به په غټې بي سي باندې به هم وي، په کوچنۍ بي سي باندې به هم وي او نمبر به هم کې استعمال شوی وي. نو دغه رقم ګوره زه راځم دلته پاسورډ ورکوم. نو مثال دا رقم پاسورډ تاسو ورکړئ. ګوره لکه زه چې ورکوم اول آر ما ګوره په غټې بي سي ولیکئ، دغه رقم نور مې ټول په کوچنۍ بي سي ولیکئ، خپل نوم یې ورکئ او 000 مې دلته ورکئ. بس په دا دویمې خانې کې به هم تاسو سیم هغه پاسورډ ووایئ رحیم الخیل 000. ګوره کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي او په دغه آی اګري بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی اګري بټن باندې کلیک وکړئ ګوره پورته بیا تاسو کتلی شئ موږ سره چې